مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د ښځینه زده کوونکو ترمنځ د ساینسي تجربو سیالۍ په دې هدف پیل شوې څو په راتلونکي کې هغه نجونې د هېواد د بیرون ساینسي سیالیو ته معرفي کړي چې وړتیا ولري. محمد اشرف وطنیار د مرکزي بغلان ولسوالۍ د پوهنې امر وایي چې د ولس ښوونځیو زده کوونکو خپل جوړ کړي هغه وسایل نندارې ته ایښي وو چې له ساینسي تجربو یې پکې ګټه اخیستې وه. وطنیار وایي چې موخه د دې سیالۍ څخه د ښه استعداد معلومول بیرون مرزي سیالیو ته دي. دا برنامه چې د ساینس کلب په نامه ده د بغلان د اوناس مکاتب منځ کې موږ یو صنفونه لرو په نوم د ساینس کلب چې هر مکتب کې 15 نفره د دې برنامې پوښښ لاندې دي. دوی د ریاضي، فیزیک او کیمیا مضامینو عملي تجربه کاروي. تاسو ولیدل چې دلته خپل ابتکارات یې کار کړي وو، ماشینونه یې جوړ کړي وو. دا سیالۍ موږ یې دې لپاره اوس په لاره اچولې ده چې که خدای وغواړي د بین المللي په سطحه د افغانستان په استازیتوب دې جنې موږ متعلم انتخاب کوو، دې جنې ولېږو وسوال ته. هغو نجونو چې بېلابېل ډوله وسایل له ساینسي تجربو په ګټې اخیستو په نمایشي بڼه له هغو توکو څخه جوړ کړي چې په ورځني ژوند کې خلک ترې ګټه نه پورته کوي. وایي چې هر ډول وسایل جوړوی شي او که حکومت ورته امکانات په واک کې ورکړي نو دوی به د نمایش پر ځای حقیقي وسایل جوړ کړي. منقل برقی ساخته بودیم که در همزمان دو منقل بود که یکیش برقی و یکیش هم دیگه گازی بود که دیگه میشه از هر دوش استفاده کنیم. انپکه های دستی ساختیم، اوگربی ساختیم، موتو ساختیم، کشتی های را ساختیم که در بین آب میتونن راه برود. از این خاطر این برنامه به ما خیلی مفید تمام شده و از چیزهای ناچیزی ما استفاده کردیم که آنها را ما دور میانداختیم و از این ما محیط را آلوده میساخت و همچنان ما از این تانستیم که یک چیز دست ساخت خوبی به جامعه تقدیم بکنیم. چی جور کردیم، مکسر جور کردیم تا بتوانه این چیزهایی که ما جور کردیم بتوانه که مورد رفع ضرورت مردم شود، مردم افغانستان. و اگر موادهای خوبی هم باشد ما میتونیم این را به واقعی ما را جور کنیم و از او استفاده کنیم. و دیگه مثلا ما مکسر جور کردیم، میتونیم که توسط مکسر در خانه ها، خانم‌های خانه، در آشپزخانه از او استفاده کنه و ضرور نیست که اشعار میشه که بعضی فامیل ها اقتصادشون پایان میباشه و نمیتونه که اشعار بخره و میتونه که از او استفاده کنه. ساینسي مرکزونه په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په ښځینه ښوونځیو کې د پوهنې وزارت لوري د زده کوونکو د وړتیا لوړولو په هدف جوړ شوي چې اوس زده کوونکي له فزیکي او کیمیاوي تجربو په ګټې اخیستو هڅه کوي چې بېلابېل ډوله وسایل جوړ کړي څو د ټولنې شته ستونزې پرې حل کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.